عزیزانو دیتا بزیاد تر سوچ کوئے یو سڑے راغے واغوی چیز اگے ما اگے زمولائے ما ماتے ہوئی چیز اگے ما او ما داغه د لوګي لری کولو پورا اسباب جوړ نکړه یو خبره دا خبره ده کنه چې جیب کې لاس وهي او مات پینځه پیسې وال راو باسي او ولا ور یو دا خبره یو دا چې سړی وي چې زه وګه او تا پینځه پیسې وال ورکو او د سړی غریب ہوتا سره زور نه دی لاړ بش نستا عظیم مؤاخذه په قیامت کې پدې هم کی چاغتا ته ویلیو چې زه اوګه نو داغل وګه په 15 پیسې وال نه دفع کېدا او ستا وسو چې تا دې مور کړي وي ما په خبرو پوي په دې باندې د مقربین قرائن دال دي د یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام تینا خدای پاک ورک او داسې ورک شو چې سلويخ کال ورکو یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی او یوسف علیہ السلام پیغمبر دی او بیا داسې زوی دی چې د ټولې دنیا حسن یو طرف تکي او یو د یوسف حسن بل طرف تکي نو دا به پدرون شي دومره خستاو ځکه چې قرآن داغه قصې ته داسې صيغه ویلې ده چې هغه صيغه الله د بل پیغمبر قصې ته نه ده ویلې نحن نقص عليك احسن القصص احسن اے پیغمبر یو ډېر خسته قصه درته علما لیکي چې دا ډېر خسته قصه ورته خدای زکه ویلا چې د دې قصې مالک ډېر خستاو نو الله قصې تم زکه خستاو دا غوندې زوی سلويخ کال د یعقوب علیہ السلام نه ورک د یو کور جوړ کړو پاغه کور لیکلیو دار الحزن د غم کور او سلويخ کاله داسې جړلیو چې د سترګو غاټي ویلی شو او بشوي او هغه وبد اوخ کو په ځای کې راته سترګې لاړې علما وايي چې یعقوب علیہ السلام سره دا دومره لوی کار ولې وشو او ډېر لوی پیغمبرو او داسې درد او داسې غشه ورته په سینه کې منډلې چې سلويخ کاله الله دې امان راکړي علماء لیکي چې دا زکه چې دې یعقوب علیہ السلام ته یو فقیر راغی هغه فقیر ورته ویل چې زه اوګه ما
نو دا ورته وی چې لک صبر وکړه روټه تیاری. یعقوب علیہ السلام په سبل سکار کې مشغول شو، دا فقیر هیر شو. چې هیر شو نو دا فقیرم داسې اوږه لاړ چې اوږه لاړو نو یعقوب علیہ السلام ته خدای پاک وی چې دې فقیر کدا ستا روټه خوړلې وې نو په دې یو روټه به د 40 ورځې عبادت کړي، او ته بل کار کې مشغول شو او دې در نه وګه لاړو نو په خپل ذات مې دې قسمی چې د 40 ورځو په بدل کې به د 40 کال جوړو. عزیزان، پیغمبر قصدن نه هیر شوته او کینولو چې روټه تیاریږي، اغله خو 40 کاله درد ورکړلې کیږي او مونږ ورته الټا کنزلی مو بدرد ورته وای معاف کاو رکشاو تنه ته دی وګوراو سندانا غټي او پلانې او ډینګړې چې مونږ به سو کال جاړو. اوس مونږ له یو سړی راغی ډېره غټه تنه ده کنه جی، او وی چې زوګه د خدای په نامه خدای دیو کی چې دا سړی کروڑپتی وي، خو چې وی چې زوګه ما د خدای په نامه او دا غل وګه د دفع نکړه دغه منځونه به د اور زولنی وي او ستا په غاړه کې به پرتی وي او جهنم ته روان. تاسو پوه شئ؟ نو زما عزیزانو د دې به ډېر خیال ساتئ، ایس پته نه دی د محتاج او د غیر محتاج ایس پته نه لګي. او چې یو سړی سوال وکړو سوال وکړو هغه سوال به رد کې نه غصه به ورته نه کې نه در سره څه ورته ووایه چې الله دې وبخه معاف کړه غصه به ځکه چې قرآن کریم ویلی دی چې واما السائل فلا تنهر، سائل برټی نه. حدیث کې راځي چې که سائل په اس باندې سور راشي، په اس سور وي او راشي او سوال وکړي نو رټی به نه څه به ورکه، اگر که د ګډوري هغه سوځېدلې نوکې پاتې وي په کور کې اوم به هم رټی نه او څه به ورکه. نو زما عزیزانو هغه هم د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی. هغه ولی تا ته ودرولو د سائل په شکل کې، ولی دا ستا د مال او ستا د ایمان امتحان دی. خدای چې تعالی درکړي دي نو هغه نشي ورکولی، نشي ورکولی. تاسو ورشئ دلته زرګونه جیره بزمکه خدای یو سړی له ورکړي، کروڑونه روپے
داسې خلقو سره دي چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې او بے نیازه دل ادم کروڑونه روپے ورکړي خو د هغه تقسیم نه. نو دا د قدرت امتحانی چې یو لی ورکي او بل ورته ودرئ. قیامت کې به دا چله موشي. تا ملاوی او بزرگم وی پیر صاحب وی پیر صاحب میاں صاحب صاحبزادہ صاحب وی صاحب حق صاحب. خدای او قرآن ته وګوره دا لانجی کنجی پکې چاره اوس او که چېرته قرنی که د چا ښه سړی تېر شوي هغه زامن یې ټول صاحبزادګان شي. اوس زمونږ نیکه چې د آدم علیه السلام او مونږ د پیغمبر نوسی نو مونږ ته پکار دی چې آدمی صاحب وایي کنه ده مونږ ته آدمی صاحب وایي چې دا د آدم علیه السلام نوسی. میاں صاحب دی او صاحب حق صاحب دی او صاحبزاده صاحب دی او ګلستان صاحب. اوس زمونږ ګلستان گورنر راغی. خدای به دا صوبه ډېره ښه کړي ګلستان. ښې ورځې والله که وګورئ ښې ورځې به نه ګورئ. دغسې چړې به دې په خېټه کې نه نوځي. هغه به در سره کېږي چې د یو زخم وینې به سټې سبا بدل کې بل سورې وشي. د بل زخم وینې به سټې بل سبا بدل کې بل سورې وشي. هغه به در سره کېږي چې ستاړی نه مني. وای من قال ما لا ينبغي من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. څوک چې هغه خبرې کوي چې دته مناسب نه نو وا به اوري هغه چې د نفس به نه مني. ته چې څه وایې د هغې بدل کې همغه اورې بیا همغه در سره بیا کی او نور بکی نور بکی تماشې به کوی د دې خپل ملک. اوس ضیاءالحق صاحب قاضیان مقرروي نو اوس نه ورته صاحبه په ګیرو تیل مګل شروع شوي شرشمو تیلم ګران شو. قاضیان مقرر اوس هغه قاضیان به څه فیصلې کوي څه به کوي. غل نه به لاس غوڅوي زناکار به سنګساروي شرابي به په درو وي. هغه ملک کې ته شریعت راولي چې تا په ایرپورټ باندې د عام دمتوب اجازت ورکړي. هغه ملک کې به ته شریعت راولي. ستا د ایرپورټ کسٹم تا स्पेशल हिदायत थी कि हर किस्म वीसीआर चा रावड़ो
نسیما او مې منې کوي یو 100-200 روپۍ تی والی نو را پرېږدی دا لوی نعمت دی چې د پاکستان ته ډېر راځي. ته به اسلام راوړي. دا قاضیان به د اسلام راولي چې کوم ته په عدالتونو کې کېنه دا د کرۍ ټټوان دا خود کرایه ټټوان دي. دا د کرایه ټټوان به د لارډ میکاله د جوړ کړي قانون خلاف فیصله په دې ملک کې ورکړي. د امریکې د پالیسی خلاف فیصله په دې ملک کې دا ستا د کرایي ټټوان ورکړي. نو عزیزانو دا وقتی طور امتحان دی. دې خلکو په چې دا یو نویا فاور کړه ضیاءالحق قوم ته چې د شریعت اعلان یو شریعت اعلان کوم ځای کړه. خدای دې په خبر ګڼون کړه شریعت اعلان کوم ځای کړه. شریعت اعلان نه دی کړی. شریعت له داسې چلو کو لکه د ټانګېوالو زیارت. ټانګېوال چې په لاره تیریږي او چونه کړی دیوالو ګوري نو دا چل ورته هلکه دا دې څه وکړه د ګډې زویا او دا مې دې زیارت ته سلام وکړو. سب دې خپله ګوته کړه او دې زیارت ته مې سلام. صدر صاحب خو د شریعت نه د ټانګېوالو زیارت جوړ کړ. وی چې دا شریعت با پارشی اوچت زبانی جمع خرش. شریعت آرڈیننس دا سقمقل قوم دے. دا خلق پوئیگی نا دا پوئیگی. اس درن آرڈیننس لفظ تپوس کم واللہ کبھی پوئیگی پوئیگی ہاں آرڈیننس پہ کی پوئے گئی ماما. وہی تورا گرا میں شوس پینا ز حیران یما. تورا گرا میں شوس پینا ز حیران یم چه رحمان لا نعاقل شو نبالغ. تورا گیرا میں شوس پینا ز حیران یم چه رحمان لا نعاقل شو نبالغ. اوس یو قوم د قوم چې د ملک د سربراه په خبره نه پوهیږي هغه قوم په سبا د ملک سربراه د مرۍ نه څنګه نیسي. وای به ورته څنګه چې ته غلط وې ته دروغ وې. وای به ورته په خبره پوه شي نو هله به ووایې چې غلط وې. قوم د قوم په خبره ده. شریع آرډیننس دې ته وایي چې د سبا نه د ملک ټول عدالتونو نه انګریزي قانون ختم. دومره خو به پوهېږئ. بیګاله بیا تقریر دی په باندې په 8 بجې وای اورئ. تمام عدالتونو نه د انګریز جوړ کړی قانون ختم او سبا نه په عدالتونو کې فیصله په فتاوی عالمگیری باندې کی. فتاوی عالمگیری یو کتاب دی د عالمگیر بادشاہ د پاره مفتیان او علماء جوړه کړي و او د عالمگیر ټول نظام د ملک په یو فتاوی عالمگیری باندې چلی.
ستا په دې ملک یو فتاوی دي په عدالتونو کې اردو کې شتا، انګریزي کې شتا، فارسی کې شتا، پښتو کې شتا. نا عدالتونو ته او ججانو ته تکلیف ته او نو وکیلانو ته تکلیف. یو شریع آرڈیننس دیتا ہوئی دیتا شریعت نہ ہوئی چھے ہاں اس پہ کچھ وقت لگے گا، اس پہ کچھ وقت لگے گا، اسلام لانے میں کچھ وقت لگے گا. دا پاکستان دا مکین اوم زیاد کافر دی. پا مکہ کے ہو اللہ موز فرض کو چٹول ملک دا کفر تنورو او پیغمبر ته ہوئی چی ٹک با منز کوئی منز با دا کعبے پخوا کی کولو او ابو جہل بس خال لری راوڑا دا رسول اللہ پا ملابے وروائی. نو دا پاکستان د مکین هم زیات کافر دی چې لګرورو به په اسلام راولي یکدم په نشي راوسته. دا اوس خبره ده. یو ټکی والله العظیم که په پاکستان کې ترغه پورې د اسلام نوم وګوره او نه اسلامی آرډیننس وګوره چې ترسو پورې د پاکستان خزو نه وي. خبره د خزو ده. خزي خدای پرسته په شیخانم سوري شي، په مولیانم سوري شي، په اجیانم سوري شي، په بزرګانم سوري شي. لړ کته کړه خره درنه جوړ کړي در باندې سوارګي. خبره د خزو سو پوری چې خزو نه ویلي ترغه په دې ملک دا نظام نشته. اسی مونږ بوس بادو دومره توفیق دې خدای راکړي چې دوی څه دروغ وایي او مونږ دا وایو چې دروغ مو وایي. کم کار چې کوله نشي دروغ مو وایي. تو چې اسلام لانے میں کچھ وقت لگے گا، مارشل لا لانے میں بھی وقت لگنا چاہیے تھا نا. مارشل لا کو آپ 1 گھنٹے میں کیوں لے آئے تمام ملک میں کہ اسلام لانے میں وقت لگے گا. دا قوم مزاج خو مارشل لا هم نه غوښته کنه که غوښته قوم مزاج دا غواړي چې فوجي حکومت دی. نو چې د قوم مزاج نه غوښته او ته پې راسور شوې او نن ټول ملک چغې وایي چې اسلام اسلام اسلام، اس میں وقت کیوں لگے گا؟ او بیا شریعت سزا مجرم لور گئی. غل نه چې لاس غوس شي ټول پاکستان به په خوشحال شي که خفه بشي. نو په دې ملک ولی ورانی یو زناکار چې په کاڼو ولي وجه څه ده؟ دا ټول زناکار دي کنه. د دې ښځې ټولې شاملات د چا پرتګونه چې په کلبونو کې بدلیږي. ته زما ښځې سره خپه تړاو ګډېږه او زه ستا ښځې سره خپه تړاو ګډېږه. تاسو خو ګوګوشتوان یې په خبره نه پوهېږي او نه م دا لیدلي ما لیدلي. د تلی ما او په کلب کې ما 2 غنټې تماشه کړې ده چې کوم پاگل ډانس کېږي او د کلب په هغه تلاو کې ښځې او نر بربنډ لامبي. ته ما رانیسه او زه تا رانیسه. ما لیدلي
زار یو شی په سترګو ګورم نو بیا په تفسیره کوم هر یو شی هر یو شی اول وګورم بیا په تفسیره نن ستا په ملک کې بلو پرنٹ چلی بلو پرنٹ اوس افسوس دا دی چې جمعات ته درته خوده نشم خو تاسو یې پیژنئ اکثر بلو پرنٹ چلی او بیا هغه بلو پرنٹ د شپې د ښځو په مجلس کې چلی دا بلو پرنٹ کې سټې ستا عام په دې بازارونو کې ملایي عام د جمعې شپه په پاکستان کې لویه د لعنت شپه لویه په خوا به د جمعې شپه خلکو تازه اودس یې وکړي چې اودس کې اوده شمه ثواب پکې دی اوس دا د لچرې زامن چې دي دا د سټمارې زامن دا د شپې بلو پرنټونو ته ناست دي او په کورونو کې وي سیارونه لګولي او پردي لچرانې راوستي او ښځو سره کېني دا هم د اورېدو خبره ده دا حکومت قرآن دې راشي که نه چې زه ورته په سترګو واخلي بیا ستا د جوارای لوی پړونه راشه پاغي کې لوی لوی تنخواګانې مقرر دي سرکاری خلق داغه جوارای د پړ څوکیداری کوي دا ستا د ملک سرکار دی سلویخ کاله په دې پاکستان دا حکومت دی او انشاءالله بیا هم په عمدا سره را روان دی تاسو خو بیا خټ کېږئ را خټ کېږئ کنه الیکشن دی الیکشن دی الیکشن دی ها پرون ما یو مرګری ته وې مالک تاسو دا د پلاني مقابله کې څوک ودرولې دی چې دغه نو هغه ته چې ما وکړه دا هغه د استرګې د ضیاءالحق په شان دی او درولې صاحب د عرب پتی په مقابله روپای ووټ اغستې شي دی به چېرته وظیفه جیب کې ګرځي خلکو ته به بویئ چې ماله ووټ راکړي او دا داسې ښه قوم دی چې یو طرف ته د جومات ملا ولاړي او بل طرف ته خان ولاړي ته به ګورې دا شیخان به د زړو ګډو غوندې خان پسې رواني خدای راستي که ملا له نږدې هم بلکې ملا ته وایي چې کښېنه ملا صاحب نو ستا دې خبرو سره څه کار په جمعات کې کېنه الله الله کوه نو ستا دې خبرو دا شیخان ما ته یو شیخ وی په یو کلی کې وستا یاره ته څه کې ما مقابله کې لوی خان ولا وستا دې خبرو غړپ دې ګیرې نه مې چې ونیو که نه او په دې سټ کې مې وویل کله کمال دا ګیره زنطلاکه ځکه چې زه د خان مقابله کې ونا نو خبره دا ده د قوم مزاج داسې دی عزیزانو چې وایي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د خدای مهرباني وشوه او آسماني انقلاب راغی او په د عمل کې او د عمل کې ټیک کو او ډېره ښه ده کینی اوس ډولکي غږیږي د مسلم لیگ مسلم لیگ دیو چې مسلم لیگ دیو چې مسلم لیگ څوک دا هغه خلق دي چې پیرنګیان تل پاکستانی دوی لور
او مغه کټوا ده په کې خټکیږي را خټکیږي خټکیږي را خټکیږي د شاورلیټ پرزی دی پاړه کاړای پیټي دغه مسلم لیگ دی کایوب واغی سره مرګریو ک یحیی خان واغی سره مرګریو ک بوټو صاحب واغی سره مرګریو او ک ضیاء الحق دی هغه مسلم لیگ دی هغه سره مرګری دی اوس چې بل څوکرا هغه سره به مرګری دا د شاورلیټ پرزی دی پاړه کاړای پیټي دغه مسلم لیگ نو عزیزانو عرض میں داو چې په دې ملک کې اسلامی انقلاب پکار او داسې جابر حکمران په دې ملک پکار دی جابر چې یو داسې مشین د جرمنی نه راوړی چې سړی ورننه باسي اډو کې یو طرف ته غورځيږي او غوښه بل طرف ته او د غوخه ته سپیو درولی او په ور چمبړ کړي چې یو مستقلی دنیا سره دا عملو شي چې غوخه په سپو پړې شي دا باقی بیله د سړی ځامن کی یني تمامه کوي بس خوځي را خوځي چرته روټه موټه خورای را خورای وایشه نور په شود او بده یې نه او نه په پوهیږي یو خدای زما جمعه تم دا سره کنه چې دل هغه خلق ناراضي چې د استنو تلک ټینګ شي ټول دا سپیره په خبره نه پوي وزا کدوی په نه پويږي دا چې څویم بار ورته د غیبی ملائکی ولاړی دي نو هغه له خو رسۍ کنه چې داسې وي په دغه خو خوشاله چې دا زما ستنې د کونینو هغه ته ورسي چې داسې وی ګوري نو ورته داسې چل کړي چې دې څه وي نو عزیزانو لاج د دې ملک د خدای اوسات اسباب دې پکې خدای پاک داسي جوړ کی چاغا قرآنی نظامی او د جناب محمد رسول الله هغه د درويشتو کالو جوړ کړي نظام اسباب دې پکې خدای داسي جوړ چې ستا په مال او په جیب ډاکا واچو او تا لوٹ کم او خپل کور آباد زکا چتا غر کا وہی تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج ستا کور ران کم زما کور کی جوڑی نو عزیزانو دا عوام دانن د دې قوم د دنیایي او مذهبي مشرانو کې ډاونی اسلام 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 ملام لګیا دیو پیرم لګیا دیو ضیاء الحق لګیا دیو اګرینجم لګیاو صاحب دا ټول لګیا دي اسلام 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 الوی د شریعت کارم تیز شریعت کارم تیز پس دې تیز سم ماشینو چې پورز ډیبرای دی ولا تیز ودا ذلیل قوم والله کپدیم پوی ذلیل قوم نه ده چې پرون دې ضیاء الحق اعلان وکړو چې د اسمبلی او کابینه ما زکه ما تکړه چې دا ښه غي نو اومه غرزولې چې دا ملک پاک شي نن وګورئ اتلس امه وزیران بیا واغست امه بیا واغست او تا خدای تبا کنو اسخا گئی دی بیا واغست ما
اگئی بیا واغست او دے دومره نه پوهیږي چې آخر خوا پوهی دی پړکی چې دا قوم خردماغ قوم دی دا نه پوهیږي په خبره کله غوندې دکې عقل وی او دا قوم ورته باشعوره قوم ښکارېده نو ده به ویلی که نه چې پرون مې دې خلقو ته ګندګان وي او نه بیا وزیران کم دا قوم به څه وی دا ورته پکارو که نه خو پوه دی چې دا قوم خو دغه غرونه دي من ربک په ملایکی ورته په قبر کې راغی من ربک وې څه رب کې یو قب مړی بني وګیم وې دا سپینی دوی له چرته نوړای ورچاو الله قدر پسې غپ आवाज وکي کدی کی عقل وې نن پکار داو چې د ټول ملک یو आवाज وې چې دروغ دی ولې وې پرون دی وې چې دا اسخاو زکه مې لری کړه اسخا دې په کم گنگا کې وینځل چې پاک مغز خای بیا راوست اده دغه خبره ده چا ورتل دی مور خو دې سل مړو نه کړی دی الکا یو الک ته چاوي دی مور دې سل مړو نه وکړه هغه ورورا کعبه سل مړو نه وکي ابای بیا ابای شو کسل مړو نه کړی ابای بیا ابای دا مونږ په پاکستان کې چې سل مړو نه وکي ابای بیا ابای اپاک نو تو ہے چې ستا ملک نو څه شی جوړ او جی تھودی کھوتی او تھیان کھلوتی چې د کمزه خراو او ملتا ودرې دا داستاس ملک دی نو عزیزانو عرض داو چې زه خو خپل ځاني مایوس هم دې قوم نه او دې خلق نه مایوس دا قوم هر ډول کی تګړي دا تمیز پکې نشته چې دا ډول کې خپل دی او کپره دی خو چې د ډولکی आवाज واوري دوی ورته غړي دا قوم هر چاته غړي بیا د خان او د نواب په مخ کې خو دا قوم دومره ذلیل دی چې داغي نوم ته دوی نشي ټینګې دي نوم او چې خان نامه واوري اړي بوګني چې نواب نامه واوري اړي بوګني کدا قوم وې دی به ویل چې خان سي او نواب سي زخان او نواب کم سړی چې په چابړي کې چولې خرسي او بیګاله روټه خپل غټي دا خان دی دا نواب قوم کې ایمان وې د دې نوابانو قبرونه بدوی نه کنسته قبرونه ولی نه کني والله کې درته وکنم تا زما قبر کنسته چې زستا قبر وکنم تب زما قبر کنه نو علاوه زستا قبر کنه دوی الله دیخوا یو جنسه تتله ومانو زراوتم داسنو ای دا خیالو کو چې زراوتم منو او نه خوځید او چې ما پسې هغه خانو کتو ټول پاس چې نواب سره ما زیګر له تقریرو نو خیر خپل عادت خو مې ور سره وکړو خو ما وی چې خدای پیژندلی خلقو زمل ماوم ملاوم اډو دام خیال نه کو چې دا بل ملک نه یو مولا راغلی خو چې د نواب نو مورد ټول باندې پړت یار رالو اوچت ودرې نو خدای پیژندلی یی
چې درنه د نواب د درس پی جوړ کړي دي د نواب د کور پاتیشونه در ترودي او تاسو خوري تاسو خدای پیژندئ که تاسو ایمان مضبوط او محکم وې نن به نواب او تا په یو تالی روټه خوړې رسول الله صلی الله علیه وسلم روټه به چې خوړه داغه تاله دومره لویو د لرګي جوړو چې سلورو کسو به اوچتول دومره لوی دا دومره لوی دی د پاره جوړ کړو چې د روټه په ټیم کې چرته غلامم بیل پاتې نشي ټول به پیغمبر سره په یو تالی ناز نن دې به ضمیر قوم کې چې ایمان وې جنیجو دل تراغله او پاغه ورځ ما ته پولیس والا خبر او کړه سلیریش ګنټي پولیس نهاره تیرا کړی و سلیریش ګنټي جنیجو بدننه سخت خوړه او دی ورته نهر په سرکونو ولا ویل مونږ سره خدا سي چلو شو مال ډیر خو شکر تاسو قوم په خلکو عذاب نازل یې کنه د پولیس په شکل کې نو خدای په تاسو د جنیجو په شکل کې عذاب نازل کړي چې کله بم داسي خېټي چیزونه چول کله بم داسي خېټي چیزونه ډیر شو خدر سره خدای چې چا سره سکي ډیر خی اخ پويږي مونږ نه پوي نو عزیزانو عرض داو چې فلما نسو ما ذکروا به الله فرمایي چې څوک زما کلام هیر کی ما هیر کی نو فتحنا علیهم ابواب کل شیء آسی نششی چې نه پاس اسمان ګوري او نه لاندې زمکه ګوري نو الله وی زس چلو کم اخذناهم بغتة ناگهان رونی سب فیضاهم مبلسون دوی اریانی چی یا اللہ دا څو درینی میں بجے دا غرمی ٹھیمی سیبا سوکو دی او سوک پا جاز کی او سوک پا لارئی سوک پا سفر کی کنا یو دو وزیران دا پنجاب دل تراغلی ور پس یاڈر راغی چی رورا بل موٹر کی رازی کارم خراب شو اخذناهم بغتتن ناگہان والورمیگ مات کر فیضاهم مبلسون تیر ورځ کې مې یو منبر ته وې د صوبایي اسمبلی منبر ما ورته وی چې الکتا په اسمبلی کې څه خبرې مبرې کې ولی نه کوم د قوم د پاره ډېرې خبرې کوم مال څه دی اخر وې مالې ولی نه کوم مال خله دې د مردین ټوکرای دا خدای پراسته کا په دې خله مې باور شته چې دې په اسمبلی کې خبرې ځکه چې دا الکه تاسو په ایمان وای چې دا کم منبران مونږ منتخب کړیو د اسمبلو د پاره یو پکې د دوانو یا په خبره پیدا په خبره پیدا را پاسې دې شو پیدا سي چې بکواس والی کی را پاسې دې نه یو نه دي ټول دروغ ویلي دا شریعت بل والاو چې چغي والی شریعت بلم پیش کړي بلم پیش کړي بلم پیش د زیاولت پس خورځي په ځان لالولې او یو دبدبه وغولو چاله شریعت بلم پیش کړي دي او زیاولت ته د عوام غریبان په دوکه شو چې رښتیا وایي وا خدر توي چې والله العظیم چې دا عوام دا غریبان چې دا ټول عمر مونږ د اسلام په نوم په دوکه کې ساتلی دا به د جنت سردارانی او مونږ به د دوزخ سرداران مونږ له جنت نشته زمونږ جنت سره سکار بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا دار سړی علم په خپل نفس باندې حضوري او یقیني وي په خدای قسم چې ما ته د خپل ځان معلوم ما ته پته چې ما کې څومره اسلام دی
اسلام د پاره کول څه پکار دی او زکوم څه لګیا ما ته ځان معلوم دا سیار چاته ځان معلوم اور چاته پتا دا ورته بیا کوي څه دولت او دنیا نن مونږ تباہ او برباد پیسو مونږ تباہ او برباد د پیرنګي حکومت کې سخاص کسان به چا به خرید کېده په پاکستان کې خواص او عوام ټول خرید شي